با عرض سلام دوست عزیز، امید که جورو صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی دیگر از جلسات روانشناسی رشد یک یا روانشناسی رشد کودک و شروع میکنیم فصل سوم را. اسکرین را دور بدم تا شما بتونین واضح‌تر ببینید. خب ما شما دوست عزیز دو فصل را کار کردیم. در فصل اول ما شما مبادی روانشناسی رشد یا اساسات روانشناسی رشد کار کردیم. طبعا که هر علم یک اساسی داره و هر علم استوار هست بالای پایه ها یا ستون هایی که حمایت میکنن اون را. پس روانشناسی رشد هم طبعا که بعضی اساسات داره، بعضی پایه هایی داره که اول باید ما شما فرا بگیریم تا بتونیم یک درک کلی از روانشناسی داشته باشیم. از روانشناسی رشد بعدش تاریخچه هم اهمیت داره که شما کارخانگیتان هست. من نمیخوام صحبت کنم، بخاطر در اسلاید های فصل دوم هم درباره اهمیت نظریات و تاریخچه صحبت نکردم، چون من مکمل ماندم به شما و او شما جمع میکنم قسمت براتون کارخانگی دادم. پس اهمیتش شما باید پیدا میکنین. فقط اگر که ما شما نظریات کار کردیم و شما اگر ببینید در کتاب‌های روانشناسی، هر کتابی که باشه یا هر رشته یا هر بخش فرعی رشته تخصصی از روانشناسی باشه، حتما اول اساسات را کار میکنه براتون، اساسات موضوع را که میخواد صحبت کنه، بعدا میپردازه به تاریخچه. پس شما هیچ باز نظریات ضرورت تاریخچه رو پیدا کنین که چی اهمیت و ضرورت داره. خب اول میپردازیم به فصل سوم که تحت عنوان اصول رشد هست. این فصل ما شما در کتاب همین عنوانش اصول رشد هست و ما در اسلاید ها هم عنوانش اصول رشد ماندیم. خب معرفی فصل داریم که اسلاید میتابین قواعد و قانونمندی های حاکم بر تحول انسان. پس این فصل ما شما وقتی اصول را صحبت میکنیم به معنی که ما شما میخوایم قواعد و قانونمندی های حاکم بر تحولات و تغییراتی که در انسان مثلا رخ میده ما شما میخوایم که اینا رو پیدا کنیم یا کشف کنیم یا مثلا تبیین کنیم یا حداقل بتونیم بیان کنیم. پس این رو ما شما میگیم که اصول و اصول رشد که قواعد و قانونمندی های حاکم بر تحول و یا هم تغییر انسان هست. دیگه تحلیل عامل موثر در سرعت، جهت و کیفیت رشد. ما شما در این فصل ان شاء الله میپردازیم به عامل موثر در ابعاد سرعت، جهت و کیفیت رشد که کدام عامل باعث سرعت یا کاهش سرعت میشه و کدام عامل باعث جهت‌دهی و رشد میشه و همچنین کدام عامل کیفیت رشد تغییر میده. دیگه بررسی تفاوت‌های فردی و جنسی در رشد ما شما در این فصل کار میکنیم. میپردازیم به تفاوت‌های فردی که در بین یک جنس هستند و همچنین تفاوت‌های فردی که بین دو جنس هستند، مثلا دختر و پسر. دیگه درک ماهیت پیوسته و الگومند رشد انسانی رو ما شما در فصل به دست خواهیم آورد. یعنی ما شما باید درک خواهیم کرد که رشد به شکل پیوسته و الگومند به شکل دوامدار وجود داره و هست. خب وقتی این فصل رو تشریح کنم در این فصل متصل شروع کنم او د فصل عنوان د رشد یا د ودی اصول د انسان په تحول باندې او کوم واکمن قواعد او قوانین چې دي نو تاسو وکړئ شو چې په دې فصل کې هغه بیان کړو، هغه او پیژنو چې کوم اصول دي کوم قواعد دي چې د انسان رشد ته متاثر کوي او په سرعت لوري او د رشد په کیفیت کې د اغیزناکو لاملونو تحلیل به وکړو. تاسو چې کوم لاملونه باعث کیږي چې سرعت کې تغییر راشي، په جهت یا لوري کې او یا هم په کیفیت کې تغییر راشي، نو دا لاملونه به تاسو وګورو او تحلیل وکړو. پر رشد کې د فردي او جنسيتي توپیرونو څېړنه وکړو په دې فصل کې ان شاء الله او د انساني رشد د دوامدار او بیلګه لرونکي یا الګومند ماهیت درک وکړو. خب این معرفی فصل بود. در فصل معرفی و اهداف یادگیری این فصل کی هست شما میفهمین. هر فصل ما شما داره اهداف یادگیری هست و او اهداف ما شما باید آخر فصل به دست بیاریم. یعنی این لازمی هست، اجباری هست که شاگردها این اهداف را به دست بیارن، چون استاد این اهداف را وقتی تعیین میکنه به خود تعیین نمیکنه، این اهداف را به برنامه خود بالای شاگردا تعیین میکنه. از برنامه از استاد هست ولی ساخته شده به خاطر شاگرد باید عملی کنه. خب اهداف یادگیری چی میباشد در این فصل؟ اول توضیح فعال یا منفعل بودن انسان در فرآیند رشد. در آخر این فصل شما باید فعال بودن یا منفعل بودن انسان رو تحلیل کرده بتونین و همچنین این تحلیل کرده بتونین که آیا انسان فعالانه شرکت میکنه در فرآیند رشد یا هم به شکل غیر ارادی شرکت میکنه در فرآیند رشد. پس این اولین هدف است که بریم. دیگه تحلیل نقش فرهنگ در جهت‌دهی و رشد. ما شما باید که نقش فرهنگ رو تحلیل کنیم در جهت‌دهی، در سرعت و در دیگر ابعاد رشد که رشد که متاثر میسازه و همچنین تبیین اصول حاکم بر میزان رشد. ما شما در آخری فصل باید بیاموزیم یا بدونیم بیان کنیم که کدام اصول حاکم هستند بالای میزان یا اندازه رشد. دیگه بررسی تفاوت‌های فردی و جنسی در ابعاد مختلف رشد و ما شما در آخری فصل این هدف رو هم به دست بیاریم و همچنین تشخیص انواع رابطه‌های رشد. ما شما باید ببینیم که رشد کدام نوع رابطه‌ها را دارد و کدام بخش‌ها ربط دارن به دیگه. دیگه درک پیوستگی و الگومندی رشد را در آخرین فصل ما شما خواهیم داشت. ما شما درک خواهیم کرد که رشد به شکل پیوسته و الگومند مداوم هست. خب د فصل د ذکر مو کې سره شریک کړي د رشد بهیر کې د انسان د فعال یا منفعل توپ تشریح به متصل کړل شو. فصل په اخر کې د رشد لوري ټاکل یا لوري ټاکلو کې د کلچر د رول تحلیل به متصل کړل شو. د فصل په اخر کې
او د رشد په کچه د واکمنو اصول بیان وکړل شو چې کوم اصول دي چې رشد متاثر دي او پر واکمن دي، کوم قواعد دي، کوم قوانین دي. او بل د رشد په بېلابېلو اړخونو کې د فردي او جنسیتي توپیرونو څخه متاثر وکړل شو چې کوم فردي او کوم هغه جنسیتي توپیرونه دي د انسانانو ترمنځ چې د رشد په بېلابېلو اړخونو کې مثلا رابرسېره کیږي. او د رشد د اړیکو د ډولونو پیژندنه به متاثر وکړو چې رشد کوم ډول اړیکې لري خپل منځ کې یو مرحله د بل مرحله سره، او بل د رشد پیوستون او ارگومندی درک وکړو فصل په اخر کې. خب یه هدف آموزشی بود. فعلا می‌پردازیم مستقیما به اصل موضوع، به قلب کتاب گپ میگم، چون شروع کتاب قلب کتاب میباشه، با شروع یک چپتر هم قلب همون چپتر یا همون یونت میباشه. پس شروع میکنیم با این موضوع که آیا انسان فعال هست یا منفعل هست در فرآیند رشد. یعنی آیا انسان به شکل فعالانه اشتراک میکنه، به شکل ارادی اشتراک میکنه و در رشد خود سهم داره، و یا هم به شکل منفعل غیر ارادی هست، اثرپذیر هست و یا هم هیچ نقشی در رشد خود نداره. خب دیدگاه منفعل دو نوع دیدگاهی وجود داره دوست عزیز در رشد انسان. دیدگاه اول به اعتقاد دارن که انسان فعال هست و دیدگاه دوم میگه که نه خیر، انسان منفعل یا اثرپذیر هست. یعنی ما شما زندانی هستیم در عوامل ارثی و همچنین در عوامل محیطی که بالا ما شما تاثیر میگذاره و ما شما را هدایت میکنه یا رشد ما شما را هدایت میکنه. پس این کلا مفهوم کلی دیدگاه منفعل بودن هست. گرچه زیاد توضیحات داره ولی شما باید مفهوم کلی شدت کنیم که این دیدگاه به چی میپردازه. پس مفهوم کلی هم میشه که انسان تاثیرپذیر هست، انسان تحت تاثیر هست از چی؟ از عوامل ارثی و عوامل محیطی، و انسان خودش هیچ نقشی در رشد خود نداره، بلکه همین ارث هست و همین محیط هست که رشد انسان را جهت میده. دیگه دیدگاه فعال چی میگن؟ دیدگاه فعال قسمی که همشون معلوم میشه برعکس دیدگاه منفعل هست. دیدگاه فعالانه میگن که انسان در ساختن رشد خودش نقش دارد و اراده را اینو تاکید میکنن و میگن که انسان به اراده خود انتخاب میکنه و انسان مستقیما بالای رشد خود چی داره تاثیر داره. پس این دیدگاه هم کاملا متفاوت هستن با دیگه. یکی میگه نه انسان نقش داره و دیگه میگه نه انسانش نقش نداره بلکه وراثت و محیط نقش داره. پس این جنجال تا حال هست هیچ طرف برنده نشده. درست؟ یعنی فکر کنم ولی نه طرف فعال بودن برنده شده که ثابت کرده باشه که انسان فعال هست به شکل کامل و نه هم طرف منفعل بودن. پس هر دو نظریه تا حال حاکم هست در رشد. دیگه میگه دی نظریه ما شما دیگه چی داریم؟ تعامل وراثت و محیط در شکل گیری رفتار این بخش منفعل بودن هست که مستقیما اینا انسان را سابوتاژ میکنن و انسان را کاملا سلب صلاحیت میکنن. میگن که انسان در رشد خود هیچ تأثیری نداره. و دیگه نقش انتخاب های فردی در جهت رشد هست که این باز مسئله فعال بودن انسان هست. دیگه فعالانه اینا تاکید میکنن که انسان خودش انتخاب میکنه و انتخاب های انسان هست که رشد او را جهت میده. درست؟ یا این رقم هم که انتخاب های امروزی ما شما آینده فردا هست. پس این مسائل کلا مربوط میشه به فعال بودن انسان یا نظریه فعال بودن. خود دیگه چی میگه؟ رشد حاصل کنش متقابل فرد و محیط هست. این جنبندی مناظره میشه، جنبندی فعال بودن و منفعل بودن میشه که رشد حاصل هر دو هست. یعنی هم خود فرد نقش داره و هم محیط و عامل ارثی. درست؟ پس نه تنها فردی که بر ما شما اولویت داره و نه تنها عامل ارثی و یا هم محیطی. پس هر دو گروه یک جای میشن و بالای رشد انسان تاثیر میگذارن و بر رشد انسان جهت میتن و تغییرات در انسان ایجاد میکنن. خب دوی د مناظره په اړه ویل چې مناظره د علماو ترمنځ چې آیا انسان یو فعال که منفعل موجود دی. چې فعال لیدلوری په دې باندې تاکید کوي چې نه منفعل لیدلوری چې انسان د وراثت او چاپیریال تر اغیز لاندې بڼه اخلي. یعنی دوی په دې باور دي چې انسان خپل هیڅ رول نه لري په خپل رشد کې او خپل رفتار کې حتی، بلکې دا وراثت د ارثي عوامل دي او چاپیریال محیط دی چې په انسان باندې تاثیر کوي او د ودې ته جهت ورکوي یا لوری ورکوي. بل فعال لیدلوری دی دوی برعکس هغه د منفعل. دوی په دې تاکید کوي چې انسان د خپل رشد په جوړولو کې رول لري. انسان یعنی د مسؤل دی د خپل رشد په جهت ورکولو کې او د خپل رشد په پروسه کې. د چلن په رامنځته کېدو کې د وراثت او چاپیریال خپلمنځي اغیزې د منفعل لیدلوری دی چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې زموږ په رفتار باندې چلن باندې وراثت او چاپیریال مستقیما اغیزه کوي او مستقیما متاثر کوي. موږ تاسو هیڅ رول نه لري دلته. د رشد په لوري کې د فردي انتخابونو رول ده. یعنی دا بیا د فعال لیدلوری دی. دوی وایي چې رشد موږ تاسو د خپل انتخابونو نه زیږو. زموږ تاسو انتخابونه دي چې رشد منځ راوړي، زموږ تاسو انتخابونه دي چې زموږ تاسو ودې ته یا رشد ته لوري ورکوي. بل رشد فرد او چاپیریال د متقابل اغیزې پایله ده. دا نتیجه ګیری کیږي د مناظره چې نه انسان مکمل فعال دی او نه منفعل دی. دواړه موږ منو په دې معنی یو طرف هم ګټونکی نه دی. هم چاپیریال تاثیر لري او ارثي عوامل او هم زه تاثیر لرم یا فرد خپل انسان تاثیر لري په دوی باندې. پس دواړه یو بل نه متاثر دي. خب میپردازیم به نقش تحولات فرهنگی در رشد. ما شما در اهداف فصل هم گفتیم که ما شما باید بتونیم تحلیل را داشته باشیم که تحولات تغییرات فرهنگی بالای رشد چه تأثیری داره. میگه فرهنگ ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری را تعیین می‌کند. قسمی که ما شما می‌فهمیم دوستان عزیز، فرهنگ مجموعه از ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه هست که مستقیما بالای رفتار افراد تاثیر داره و
ما شما متأثر از ارزش‌های فرهنگی خود هستیم و ما شما متأثر از هنجارهای فرهنگی خود هستیم. شما ارزش را هم باید بشناسین و هنجار را هم باید بشناسین که من شما دوباره صحبت داشته باشم. کسایی که ارزش و هنجار را میشناسن خیلی خوب و کسایی که نمیشناسن شما حتما باید دوباره سرچ کنین، چون من اگر به ارزش دوباره بپردازم و به هنجارها بپردازم موضوع شما میره طرف جامعه شناسی. پس همون خوب است که دوباره خودتان تحقیق کنین، ولی شما باید اینو درک کنین که همون ارزش هایی که ما شما داریم در یک جامعه و در یک فرهنگ مستقیما رفتار ما شما رو متاثر میکنه و همچنین هنجارهایی که در یک جامعه بر ما شما یا نرم هایی که در یک جامعه بر ما شما معین شدن و تعیین شدن اینا مستقیما بالای رفتار ما شما تاثیر داره و بالای روند رشد ما شما تاثیر داره که خیلی مهم است. دیگر نظام آموزشی در جهت‌دهی رشد شناختی معاصر هست. نظام آموزشی در کل خیلی تاثیرگذار هست. ما شما می‌بینیم خودمون تجربه داریم، هر کدام ما در یک نظام آموزشی حتما ما درس خواندیم، در یک نظام آموزشی حتما ما اشتراک کردیم، دیدیم که چقدر ما رشد کردیم از لحاظ شناختی معمولا از لحاظ ادراک، حافظه، تفکر، احساسات و همچنین عواطف، هیجانات. پس این مسائل شامل میشه در شناخت و هم رشد شناختی فرد. پس ما می‌بینیم که نظام آموزشی خیلی رول داره، چه کودکستان باشه، چه مکتب ابتدایی باشه، متوسطه، عالی، پانتون، هر نظام آموزشی رسمی یا غیر رسمی که کورس ها باشه، مدرسه باشه، درس خانوادگی باشه که آموزش دیدیم ما شما، پس یا مستقیما تاثیر دارن و مستقیما جهت میتن به رشد شناختی یک کودک. دیگه بارهای دینی و اجتماعی بر رشد شخصیت اثر دارند. طبعا که بارهای دینی یک فرد و بارهایی که در اجتماع وجود داره مستقیما بالای شخصیت و رشد شخصیت ما شما تاثیر داره. اگر بخواهیم یا نخواهیم دوست عزیز، این اصولی هست یا این قوانینی هست که حاکم هست، ولی تفاوت‌های فردی وجود داره. یعنی شاید بعضی افراد اصلا متاثر نشوند از نظام آموزشی یا از بارهای دینی یا از بارهای اجتماعی، ولی اکثریت متاثر میشن. پس بخاطر ما شما اصول مینامیم. در کل پیمانه نیست که تامین پذیر باشه و همه افراد باید این اصول را در خود ببینن. خب دیگه تفاوت‌های فرهنگی موجب تفاوت در الگوهای رشد میشود. طبعا وقتی فرهنگ ها متفاوت باشه، وقتی ارزش ها و هنجار ها متفاوت باشه، وقتی بارهای دینی و بارهای اجتماعی متفاوت باشه، الگوهای رشد هم تفاوت پیدا میکنه. یعنی الگوی رشدی که در امریکا صدق میکنه بهمون نیست در افغانستان هم صدق کنه، درست؟ یا الگویی که در کشور دیگه مثلا حاکم هست و رشد متاثر از الگو هست بهمون نیست که در افغانستان یا در کشور دیگه هم امر رقم باشه. نخیر، تفاوت فردی وجود داره و تفاوت های فرهنگی موجب همین شدن که ما الگوهای متفاوت داشته باشیم. دیگر رشد انسان در بستر اجتماعی فرهنگی معنا می‌یابد. یعنی در کل وقت ما شما بر رشد بپردازیم می‌بینیم که رشد انسان هم در کل ضرورت داره به یک بستر اجتماعی و فرهنگی، درست؟ ضرورت داره به یک پسینه، به یک گذشته، به یک پیشینه اجتماعی فرهنگی، درست؟ ما شما از اجتماع خلاصی نداریم، ما شما از فرهنگ خلاصی نداریم. در کل کسی را شما دیدین که از اجتماع و فرهنگ دور باشه و رشد کرده باشه؟ فکر نکنم. هر کسی که رشد کرده در اجتماع کرده، هر کسی که رشد کرده در فرهنگ خود کرده. پس همون از دوستایی است که ایجاد نقش مهمی داره و امی بستر اجتماعی فرهنگی هست که رشد ما شما رو معنا میبخشه. رشد ما شما یعنی هدف پیدا میکنه. در کل اگر این بستر وجود نداشته باشه ما چرا رشد کنیم، درست؟ نو دلته ما دوی ته د کلتوري بدلونونو رول وته کړ چې په رشد کې کوم رول لري. اول دا چې کلتور، ارزښتونه او هغه اهنجارونه چې موږ تاسو لرو یا د چلند معیارونه دا موږ تاسو په چلند باندې رفتار باندې مستقیما اغیزه کوي. نو د کلتور یا د ارزښت او یا هم د هنجار تاثیر تاسو ګورئ چې مستقیما په رفتار باندې موږ تاسو د رفتار معیارونه راکړي. بل ښوونیز نظام دا چې د شناختي رشد په لوري ټاکلو کې اغیز لري او یا هم تاثیر اچوي. موږ داسې د ښوونیز نظام د تاثیر نه خلاصيږو، خو دغه تاثیر که مثبت وي موږ د شناختي رشد ولرو، مثبت شناختي رشد، ادراک، حافظه او تفکر باندې کار کوي او د احساسات کنټرول بلرو. خو که متاسفانه د ښوونیز نظام منفي تاثیر وکړي په یو چا باندې، نو دا به د باعث شي چې هغه د شناختي رشد نه ولوي او یا هم په ډېر شاو کې شاته پاتې شي. دیني او ټولنیز باورونه د شخصیت پر وده اغیز لري. متاسفه یو چې د دیني او هغه ټولنیز باورونه نه متاسفه خلاصې نه لري چې په ټولنه کې شته دي او زموږ تاسو شخصیت باندې مستقیما اغیزه کوي. موږ تاسو هغه ټولنه غړي یو، موږ تاسو هغه ټولنه کې لوي شوی یو. بل کلتوري توپیرونه د رشد په الګوګانو کې د توپیر لامل کیږي. یعنی دغه توپیرونه دي چې الګوګان متفاوت کړي دي. یو الګو په ټولنه کې نه چلیږي، بلکې هر فرهنګ ځان ته الګو لري، هر فرهنګ ځان ته توپیر لري په الګو کې. او د انسان رشد په ټولنیز کلتوري بستر کې معنا پیدا کوي. دا ډېره مهمه مسله ده. یعنی د رشد معنا ته موږ تاسو ګورو یا د رشد معنا دار بودن ته یا ګټور بودن ته موږ تاسو ګورو، ګټورتوب ته. نو د دې تاسو حتما رسیدو چې بغیر د ټولنیز او کلتوري بستر نه یا بغیر د ټولنیز او کلتوري مثلا ژوند نه انسان رشد هیڅ معنا نه لري. انسان باید هیڅ رشد نه وکړي. نو دا مهم مسائل ول چې موږ تاسو په د سلایډونو کې کار کړل. حال هم اصول حاکم بر میزان رشد و اسلاید اول را کار میکنیم به سه بخش تقسیم شده، چون فقط یک اصل حاکم نیست بالای میزان رشد و اندازه رشد.
پس فقط شاید یک بخش را کار کنیم، باز نظر به زمان شاید جلسه را به اتمام برسانیم، چون درباره امتحان هم امروز صحبت دارم. همه و هم ان شاء الله استاد دومتون جوین میشه در آخر جلسه و درباره روش امتحان خود و همچنین سوالات امروزتون نکات کلیدی شد میسازیم. فقط یک دو سلاید دیگه هم پیش میریم. خب اصول حاکم بر میزان رشد ما شما در این سلاید کار میکنیم که اصل اول را اگر ببینیم رابطه سرعت و مدت رشد با پیچیدگی موجود زنده هست. دوستان شما این رو واضح درک کرده میتونید که هر قدر یک موجود زنده پیچیده باشه، یعنی ساختار پیچیده‌ای داشته باشه، همونقدر مدت یا سرعت رشد کاهش پیدا میکنه و مدت طولانی میشه. سرعت کاهش پیدا میکنه و مدت رشد طولانی میشه، چرا که پیچیدگی انسان یا پیچیدگی هر موجود زنده مستقیما بالای رشد و سرعت مدت رشد او فرد یا او موجود زنده تاثیر داره. خب هر چی موجود پیچیده‌تر باشد میگه رشد طولانی‌تر هست، یعنی اصل اول هست در اینجا که موجود پیچیده رشد طولانی داره و موجودی که زیاد ساختار پیچیده نداره، هر موجود زنده باشه، رشد سریع داره و رشد کوتاه مدت داره، زود رشد میکنه. دیگه انسان نسبت به حیوانات دوره رشد طولانی تری دارد. چرا دوستان عزیز شما ببینید وقتی انسان تولد میشه به مراقبت ها ضرورت داره، ولی وقتی اکثر حیوانات شما دیده می‌دونید دوستان عزیز در مستندها و یا هم اگر در زندگی واقعی شما رفته باشین طرف دهات می‌بینید که وقتی اولاد یک حیوان به دنیا میاد، هر حیوان که باشه به مراقبت زیادی هم ضرورت نداره و همچنین خیلی سریع به سن بلوغ میرسه و خیلی سریع رشد میکنه، یعنی قدم میزنه، حرکت میکنه، حتی در طول چند روز شکار یاد میگیره. پس ما میبینیم که انسان هست که طولانی ترین دوره را در موجودات زنده داره، دوره رشد البته. دیگه میگه رشد سریع معمولا با دوام کوتاه‌تر همراه است، یعنی هر موجود زنده که سریع رشد میکنه طبعا که کوتاه هست و همچنان دوام نمیکنه رقم رشد ها. پس این قاعده تنها در رشد نیست، شما میتونید در طبیعت همین قاعده رو ببینید که سریع رفتن و یا هم سریع عبور کردن اکثر اوقات باعث شده که ما شما دوباره از کار عبور کنیم و یا هم دوباره اون کار را انجام بدیم، چرا که میگه در پښتو کې متل چې تیز تللی تیز لویدلی. در پښتو کې متل دی یعنی هغه څوک چې تیز زی هغه ډیر زر لویږي په ځمکه باندې، او هغه څوک چې په احتیاط او آرام زی هغه ډیر آرام بلویږي هم، یعنی زر نه لویږي، زر لویدل امکان نه وي. پس این رقم میشه که هر کسی که تیز میره یا چیزی که تیز میره تیز مفته یا سقوط میکنه. مثلا شما از کوه یک سنگ را پرتاب کنید طرف زمین، چقدر سرعت بیشتر باشه همونقدر زود به زمین میرسه، ولی اگر شما او را آهسته‌تر وارد کنین شاید یک چند ثانیه دیرتر به زمین برسه. پس این هم رقم هست. هر موجود زنده که رشد سریع داره معمولا بر ما شما نشان میده که دوام کوتاهی داره اون موجود و همچنان اون موجود بیشتر نمیتونه که تحمل کنه و بیشتر نمیتونه که رشد را ادامه بده. دیگه پیچیدگی سیستم عصبی با طولانی بودن رشد مرتبط است. هر چقدر که سیستم عصبی یک موجود زنده پیچیده‌تر باشه، یعنی ساختار سخت‌تری داشته باشه، مغلق‌تری داشته باشه، همونقدر رشد اون موجود زنده چه میشه؟ طولانی میشه. مثلا انسان پیچیده‌ترین سیستم عصبی را داره در تمام موجودات زنده، پس همون است که رشد انسان طولانی هست. درست؟ چی در رحم باشه که تیزتر هست در انسان ها ولی نظر به حیوانات کمتر هست، چی بعد از رحم باشه و بعد از تولد باشه. خب این بود تمام مسائل در این سلاید. د رشد پر کچه واکمن اصولو کې مې دوی سره د اول بخښونه شریک کړل چې یو اصل دغه دی د رشد د مودې او سرعت اړیکه ده د ژوندي موجود له پیچلتوب سره. کله چې ژوندی موجود پیچلی وي یعنی مغلق وي د د سرعت د رشد به کم وي او د رشد موده به ډیره وي، یعنی ډیر وخت به ضرورت لري چې د رشد وکړي. لکه انسان تقریبا تر 10 میاشتو 11 میاشتو 12 میاشتو پورې دی باید تر مراقبت لاندې وي تر څو دی په پښو وګرځېدلی شي. ولې د یو حیوان ماشوم که تاسې وګورئ یا د یو حیوان هغه بچی چې کله پیدا کېږي ډېر زر په پښو درېږي، او ډېر کم حیوانات دي چې مثلا 2 ورځې یا 3 ورځې ماشومونه شي کولای په پښو ودرېږي، خو انسانان حتی تر 1 کال پورې وخت ضرورت لري. خب هر څومره چې موجود پیچلی وي هغومره د رشد موده اوږده وي، دې باندې تاسې پوه شوئ انشاءالله. او انسان د حیواناتو په پرتله د رشد اوږده دوره لري. دا هم ډېر مهمه ده چې انسان د نورو حیواناتو په پرتله اوږده موده لري. او بل چټک رشد معمولا د لنډې دوامدارۍ سره مل وي، لکه څنګه چې مې مخکې متل درته ویلې چې تیز تللي تیز لوېدلي هر هم کېږي دغه. او بل د عصبي سیستم پیچلتیا ده چې د رشد له اوږدوالي سره تړاو لري. د هر موجود چې عصبي سیستم پیچلی وي یا مغلق وي د هغه رشد به اوږد وي. خب این بخش ما کار کردیم. حال اسلاید بعدی اصول حاکم بر میزان رشد هست که در اینجا یک اصل دیگر ما متوجه میشیم، او هم تفاوت‌های فردی و ثبات آنها است. تفاوت‌های فردی را شاید زیاد شنیده باشین اصطلاح تفاوت‌های فردی و همچنین کاربرد زیاد در روانشناسی داره، بالخصوص در روانشناسی رشد. و همچنین ثبات تفاوت‌های فردی را ما اینجا می‌بینیم. افراد از نظر سرعت رشد با یکدیگر میگم متفاوت هستند، یعنی از لحاظ سرعت
تمام افراد به یک شیوه سرعت رشد را ندارند و تمام افراد نیکونتر هستند و نیز سریعتر هستند. هر کس نظر به تفاوت هایی که داره، هر کس نظر به ژنتیکی که داره یا هر کس نظر به محیطی که زندگی میکنه سرعت رشد متفاوت داره. میگه این تفاوت ها در بسیاری موارد پایدار میمانند، یعنی تفاوت ها پایداری زیاد دارند. مثلا تفاوت های جنسیتی وقتی ما شما ببینیم که اکثر اوقات فرهنگ عامل تفاوت های جنسیتی شده، مثلا نقش زنان در جامعه چی رقم باشه و نقش مردان چی رقم باشه. پس این نقش وقتی از فرهنگ بالای یک قشر مانده میشه، این طبعا تو پایدار میباشه و اکثر اوقات ما شما میبینیم که این رقم تفاوت ها در فرهنگ ها هست و یا هم تفاوت ها که در ژنتیک هست پایدار هستند. یعنی تا زمان زیادی اینا بالای رشد انسان حاکم هستند و رشد انسان را متاثر میسازند. مثلا یک کودک اگر در خردترکی دیرتر مثلا تونست که پیروی کنه یا دیرتر تونست که استاد شود نظر به مسن معمول، ما شما باز می‌بینیم که این در دیگه مراحل رشد خود هم دیرتر به رسش میرسه و همچنان دیرتر اون مرحله را تکمیل میکنه. مثلا وقتی یک کودکی رقم باشه در کودکی، ما شما می‌بینیم در بلوغ هم نسبت به دیگه کودکان یک سال یا 2 سال یا چند ماه حتی اینا دیرتر به بلوغ میرسن. پس این رقم ما شما می‌بینیم که این تفاوت ها چی هستن؟ پایدار هستن در اکثریت موارد. دیگه وراثت و محیط هر دو در ایجاد تفاوت موثرند. یعنی نه تنها وراثت هست و نه هم تنها محیط هست که این تفاوت ها را به وجود میاره. درست؟ این تفاوتی که ما دارم امروز شما و این تفاوتی که شما بین خود دارین، این تفاوتی که همه ما بین یک دیگه داریم، این تفاوت ها تنها از وراثت هم نیست، تنها ژنتیک باشه و تنها از محیط هم نیست که ما شما در زندگی میکنیم. پس هر دو یک جا میشه و این تفاوت ها را در ما شما به ایجاد میکنه. دیگه تفاوت ها در ابعاد جسمی، شناختی و عاطفی دیده میشه. این انسان ها هم در ابعاد جسمی اگر شما ببینید دوستان، در چهره ها، در ساختار جسم، همچنان از لحاظ شناختی اگر ببینید تفاوت دارن و از لحاظ عاطفی هم. پس این تفاوت ها وجود داره و ما شما از تفاوت ها گریزی نداریم یا راه فراری نداریم و اینو باید ما شما بپذیریم. این تفاوت ها رو بپذیریم تا زندگی درست را داشته باشیم و سازگاری کرده بتونیم. درست پرکاش واکمن اصول که می د فردي توپیرونو په اړه دوی سره خبرې وکړي چې فردي توپیرونه څه دي او کوم وخت کې دوی ثبات ته رسیږي. وای کسان چې د رشد د سرعت له نظر یو له بل سره توپیر لري، نو دا فردي توپیرونه موږ تاسو ته اشاره وکړو، هغه خلکو ته اشاره کوو چې دوی د رشد د سرعت له نظر د مدت له نظر توپیر لري یو بل سره. زما رشد ستاسو رشد سره فرق کوي، ستاسو رشد د ورور د رشد سره فرق کوي، د ورور د پلار د رشد سره فرق کوي. سمه ده؟ نو دا فرقونه چې دي دغه فردي توپیرونه موږ تاسو ورته وایو او یا هم هغه توپیرونه چې هر فرد د یو بل فرد سره لري. دا توپیرونه په ډیرو مواردو کې وای ثابت پاتې کیږي. یعنی کله چې یو انسان په یو مرحله د رشد کې په یو ډول باندې توپیر وښوده، یا نه وخت شو یا وخت شو یا مثلا رشد کې اختلال ولرلو، د په نور مراحلو کې هم دغه خای او دا توپیر ترې څرګندېږي. بل وراثت او چاپیریال دواړه د توپیرونو پر رامنځته کولو کې اغېزناک دي، دواړه رول لري مستقیما او دواړه یو ځای کېږي تر څو موږ تاسې دغه توپیرونه منځته راوړي. بل توپیرونه په جسمي، شناختي او عاطفي اړخونو کې لیدل کېږي. موږ تاسې ګورو چې د جسم له لحاظه انسانان ډېر فرق لري، د شناخت یا د ادراک له لحاظه ډېر فرق لري د یو بل سره، او د عواطف له لحاظه ډېر زیات فرق لري انسانان په خپل منځ کې. خب دوست عزیز این یوم خلاص دیگه پیش نمیریم. 2 دقیقه مونده و صفحه سرتون چون شما روز که ما تا وقت بودین و ادامه دادین، از وقت شما روز ادامه دادین، من امروز 2 دقیقه از خاطر شما میمونم، 1 دقیقه مونده نه. خب دوست عزیز فقط ما شما ان شاء الله جلسه آینده که هفته آینده میباشه اصول حاکم بر میزان رشد ادامه میدیم و میبینیم که دیگه کدام اصول حاکم هستن بالای میزان رشد یا اندازه رشد که ما شما طالب تفاوت‌های فردی و همچنان به سرعت و پیچیدگی موجود ما شما اشاره کردیم.